دا روغتونونه چې د مرکز پل عالم ترڅنګ په برکي برک، ازرې او محمد اغې ولسوالیو کې موقعیت لري. لوګر کې د افغان موسسې په مالي ملاتړ د عامې روغتیا له ریاست سره په همغږۍ پرانیستل شول. د لوګر د عامې روغتیا رئیس او افغان موسسې استازی وایي چې د دغو روغتونونو په پرانیستو سره به د لرې پرتو سیمو خلکو ته په روغتیایي چارو کې لا اسانتیا رامنځته شي او ژر تر ژره به یې د ناروغیو درملنه وشي. نن ورځ په صحي بخش کې د څلورو صحي پیکس کلینیکونو د خدماتو د پرانیست غونډه ده چې یاد خدمات به د عامې روغتیا په اصولو برابر او د عامې روغتیا د پالیسي مطابق هیوادوالو ته بلکې په خاصه توګه د لوګر درانه مجاهد ولس ته په هغه لرو پرتو سیمو کې چې له ډېرې مودې راهیسې دوی له صحي خدماتو څخه بې برخې وو، د هغوی لپاره به په ښه سالمه په صحي اصولو برابر خدمات عرضه کوي. د کوم کلینیکونه چې نن زموږ افتتاح کړل د لوګر صحت عامه ریاست کې موږ څلور کلینیکونه لرو. یو په مرکز کې دی په سریسنګ کې، او بل په محمد اغا کې مواخیلو کې یو کلینیک دی، او بل په برکي برک کې په پاندې کې لرو، او بل په ازرې ولسوالۍ کې په سپین جومات کې موږ دا کلینیکونه لرو. بل پلو د لوګر ولایت ډاکټران او روغتیا پالان د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې په هر ځای او هر وخت کې به درملنه وکړي او په یادو برخو کې به خپلې هڅې ونه سپموي. غواړو چې د لوګر ولایت کې په هر ځای کې چې په هر ساحه کې چې موږ چمتو یو چې خپله خدماتو ته وړاندې کولو ته ادامه ورکړو او په خپل خدمات او خپل تجربه سره لوګر ولس ته خدمات وړاندې کوو. صحیح خدمات ان شاء الله الرحمن، چیزی که از واسه توانمون باشد، چیزی که علمیت و توانی داشتن باشیم در مسلک طبابت از مردم ولایت لوګر ان شاء الله دریغ نمیکنیم. هیره دې نه وي چې د افغان موسسه له ډېر وخت را په دې خوا په لوګر ولایت کې له عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ د دې ولایت اوسیدونکو ته ګڼ شمېر روغتیایي خدمات وړاندې کوي.